ښه محترمو تاسې دغه موږ افغانان زیاتره موږ خپله حزب اسلامي ګلبدین کې وو. دا ګلبدین یو څوک یو خروټه انسان و چې مزر ازهر کې سبق ویلی دی و، رباني و، مشران نه پوښتنه وکړه، سیاف و، څو نور نفر و. ازهر مدرسه په اسیا کې د شیطانۍ د اسلام دپاره چې د اسلام له لارې وطن کې نفوذ پیدا کړي، خپله واکمني وچلوي په اسلامي دولتو کې. ازهر مدرسه د حقاني مدرسې د تاریخ موږ د معلومو سره درېویډ دا په اسلامي نړۍ کې په اسیا په ټوله دنیا کې دا خلک غولوي د خپل حکومت ساتلو په خاطر. هلته څوک نیسي په لاس کې پیر صاحب، ملا صاحب، خان صاحب او واکمن کوي خپله اقتصادي ګټې په مخ بیایي. نو دوی ګلبدین چې و موږ ته یې ظاهرشام کافر بله، داوود امرته کافر بله، موږ وړو وړو ترکه ټول کافر وو. نن دا راغی ټرمپ مسلمان شو، بیا موږ ته ویلی چې روسیې ته د کالي ور ولګېږي، کالي به پرې کوې. نن دا یې روسیې سره مرکه کوي، دلته روا ده. بیا یې موږ ته ویلي چې هورې د جنتونو اول ما ورور کې وبایله. نن دا لوچکان زمان وریرونه خپل خروټې کور کې کېنولي، موږ یې په زرهاوو موساخیل، جونخیل، توتاخیل، نمازي تڼۍ ټولې تباه کړه. که دا رښتیا په دین میان وي، په دا سپینه ګیره دا بادشي غواړي. تا دین خو ما ته معلوم و چې په شهرشاه کې رڼ شوې، په زرهاوو خلک دې مړه کړل. تا به ویلې چې دین بل ته دین چې بادشي د ګلبدین چې بیا دوه ډزه در باندې وکړل، لاړې وتښتېدې مصر ته، چیرې پاکستان ته. بیا ته شرمېږې نه، د پښتنو مړي لا په سپوی وي، لا په وړکوی وي. او غنا د فوټبال دا بېزت دا سخته کارونه په پاکستان کې مونږ کول. هله جهاد د هجرت ته نن بیا هجرت ختم شو. تا د هغه څلور کتابونه وایي، تورات، انجیل، زبور، قرآن، چې دا روسیان سخت کافر وو که دا بردګان سخت کافر. ای ته وشرمېږې، خدای دې تباه او برباد کړي. خو نه غیرت لرې، نه ننګ لرې. خروټې خو مال دلې، خو ته ولې بېناموسه بېشرفه خروټی نسته. بیا د خپل قدرت لپاره د وروره د دوستان سره ملګرتیا ونیوله، دا غټ وطن یې په کباړ کړ. ایسا کرنل امام مردګو درې ونې کرنل امام خو ښځه ته خطپسه یې کړ، د مردار خو کړ. تو خو ظاهرشاه کتلې، ظاهرشاه دین کافر و، تا د فرنګ ظاهرشاه کافر و، تا د داود کافر و، تا د تاریخ سپي بله در په سر کې. ترکه خو کمونیست و، وطن خو نه ړنګو. تا خو ښځې م غنیمت دي، سړي م غنیمت دي، ونې خونم غنیمت دي، هر شی غنیمت دی، ټول د پاکستان. بیا نن په سپینه ګیره تغلی چوپړه ته خوله یې نیولې، ای ته تباه او برباد کړه. نه خو نه مو شرمېږي، نو خو نه غیرت لري، نه خدا وړوکوالي کې د بچه‌بازي تېره کړې ده، که څه شی دې کړي هېڅ نه دې پوهېږم نه. دومره ایمان نه لرې. بیا د بل کوني راته کېنول، زوی کوني دی، خو پروۍ ټینګوه که نه، په مړې که. بیا ورته راغللې ایسا مردګو دې نه نیولی ده حکمتیار. تا د قرآن وایي چې ته د یو تعمیر فرمول وتړی، د یو بند فرمول وتړی، خو دا حکمتیار دی چې افغانان ساده له دوی له احساساتو ګټه کوي. جهاد، شهادت، ته یې ښځې کوس راکړې، شهادت د زړه نه کي، ته په ښځه کې تېر کړمه. تا د بډې ګټانو ښځه غی، تا چپلوسانو ښځه غی، څوک په چا فخر کوي، هغه په ښځه کې نه په مخه مخه